درنو لیدونکو سلامونه. زه منیژه غورځنګ یم او د فزیک کانکور خپرونه کې له تاسو سره یم. زموږ د درس عنوان په مرکبو باندې د وکتور تجزیه ده. مخکې له دې چې په مرکبو باندې د وکتور تجزیه ولولو، دا باید په یاد ولرو کله چې یو وکتور یوازې په افقي او یا هم عمودي محور واقع وي نو تجزیې ته اړتیا نشته، ځکه چې له مرکبو څخه یوه صفر ده. موږ یو وکتور هغه وخت په مرکبو باندې تجزیه کوو چې کله د عمودي او افقي محورونو ترمنځ واقع وي. راځئ چې دا موضوع په ګرافیک کې ولولو. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې ګورئ ا وکتور له افقي محور سره تیتا زاویه تشکیله کړې او په لومړۍ ناحیه کې واقع ده. په هغه ځای کې چې نښه ایکس او وای دی نو باید افقي مرکبه ښي لوري او عمودي مرکبه پورته لوري ته وي. اوس راځو او ا وکتور په مرکبو تجزیه کوو. د ا وکتور له انجام څخه له افقي او عمودي محور سره نقطوي کرښې رسمو. له مبدا څخه په سره رنګ یو وکتور تر نقطوي کرښې پورې رسمو چې د ا وکتور له افقي مرکبې او یو وکتور په آبي رنګ پورته رسمو چې د ا وکتور له عمودي مرکبې څخه عبارت دی. د مرکبو د فورمول په لاس راوړلو لپاره د وکتور عمودي مرکبه ښي لوري ته لیږدوو څو یو قایم الزاویه مثلث تشکیل شي. له مثلثاتي رابطو څخه په ګټه اخیستو د افقي او عمودي مرکبو همدارس د زاویې فورمولونه لاسته راوړو. د ا وکتور افقي مرکبه له ا وکتور ضرب د کوساین زاویه او عمودي مرکبه د وکتور او زاویې د ساین د ضرب له حاصل څخه پیدا کیږي. که وغواړو چې د ا وکتور محصله پیدا کړو، افقي او عمودي مرکبې تر جذر لاندې نیسو. د وکتور د تجزیې لپاره دا باید په پام کې ولرئ چې راکړل شوی وکتور په سویمه ناحیه کې واقع ده. دې ته په کتو د وکتور مرکبې تشخیصولی شو. راځئ چې دا موضوع په ګرافیک کې ولولو. درنو لیدونکو، په هره ناحیه کې د وکتور د مرکبو جهت په دې توګه خلاصه کوو. لومړۍ ناحیه افقي مرکبه ښي لوري ته او عمودي مرکبه پورته خواته ده. دویمه ناحیه افقي مرکبه چپ لوري ته او عمودي مرکبه پورته خواته ده. دریمه ناحیه افقي مرکبه چپ لوري او عمودي مرکبه ښکته لوري ته ده. څلورمه ناحیه افقي مرکبه ښي لوري ته او عمودي مرکبه ښکته لوري ته ده. دا وه د وکتورونو تجزیه. اوس له همدې اړیکو څخه په ګټه اخیستنې څو مثالونه به حل کړو او تر هغې وروسته تاسو ټول په لوی الله تعالی سپارم. د ا مساوي د 14 سانتي متره وکتور د ایکس محور پر مثبت جهت 80 درجې زاویه تشکیلوي. د ا وکتور افقي او عمودي مرکبې پیدا کړئ. د افقي مرکبې د پیدا کولو لپاره لرو چې ا ایکس مساوي کیږي ا ضرب د کوساین د تیتا. ا ایکس مساوي کیږي د ا قیمت 14 سانتي متره ضرب د کوساین د 80 درجو. نو بالاخره ا ایکس مساوي کیږي له 8 سانتي متره سره. او همدارنګه د عمودي مرکبې پیدا کولو لپاره لرو چې ای وای مساوي کیږي ا ضرب د ساین د تیتا. ای وای مساوي کیږي د ا قیمت 14 سانتي متره ضرب د ساین د 80 درجو. نو بالاخره ای وای مساوي کیږي 8 جذر د 3 سانتي مترو سره. آر وکتور چې له افق سره الفا زاویه تشکیلوي له 10 جذر د 3 سانتي متر سره مساوي کیږي. که د یاد وکتور عمودي مرکبه 15 جذر د 3 سانتي متر وي نو الفا پیدا کړئ. د دې پوښتنې د حل لپاره موږ د عمودي مرکبې نه ګټه اخلو چې ار وای مساوي کیږي ار ضرب د ساین د الفا. ار وای قیمت لرم چې 15 جذر د 3 سانتي متره مساوي کیږي 10 جذر د 3 سانتي متره ضرب د ساین د الفا چې نامعلوم ده. نو الفا مساوي کیږي د 30 درجو سره. د پی مساوي جذر د 1 سانتي متره وکتور عمودي مرکبه په هغه صورت کې پیدا کړئ چې افقي مرکبه یې 6 سانتي متره وي. د دې پوښتنې د حل لپاره موږ له دې اړیکې نه کار اخلو چې پی مربع مساوي کیږي د پی ایکس مربع جمع پی وای مربع. پی مربع پر ځای قیمت ږدو جذر د 1 کل مربع مساوي کیږي د پی ایکس
پر ځای قیمت یږدو 6 کل مربع جمع پی وای مربع. د ریاضیکي عملیاتو د ترسره کولو څخه وروسته پی وای مساوي کیږي د 15 سانتي مترو سره. په عمومي توګه یو وکتور پر څو مرکبو تجزیه کیږي؟ 1 یوه مرکبه، 2 مرکبې، 3 4 مرکبې، 4 5 مرکبې. وکتور یو داسې کمیت دی چې لاندې ځانګړنې لري. 1 مقدار او لوری، 2 لوری، 3 وزن، 4 مقدار. که یوه پیشو د 15 متره په اندازه په عمودي توګه یوې ونې ته ختلې وي، د وهل شوې فاصلې افقي مرکبه پیدا کړئ. 1 4 متره، 2 120 متره، 3 متره، 4 0. که د یوه جسم د عمودي سرعت مرکبه وی وای مساوي 6 متر پر ثانیه وي او اندازه یې وی مساوي جذر د 1 متر پر ثانیه وي، د سرعت افقي مرکبه یې پیدا کړئ. 1 6 متر پر ثانیه، 2 15 متر پر ثانیه، 3 8 متر پر ثانیه، 4 9 متر پر ثانیه. که د یوه جسم د تعجیل مرکبې AX مساوي 6 متر پر ثانیه مربع او AY مساوي 15 متر پر ثانیه مربع وي، د یاد جسم د تعجیل اندازه پیدا کړئ. 1 A مساوي 7.8 متر پر ثانیه مربع، 2 A مساوي 8 متر پر ثانیه مربع، 3 A مساوي 10 متر پر ثانیه مربع، 4 A مساوي 9 متر پر ثانیه مربع. د R مساوي 4 جذر د 2 سانتي متره وکتور افقي مرکبې اوږدوالی چې د افق سره د الفا زاویه جوړه کړې 4 متره ده. د الفا زاویې مقدار ترلاسه کړئ. 1 10 درجې، 2 15 درجې، 3 شپېته درجې، 4 90 درجې.